بس که د خپلو د عزت جنازې نه وباسي، یاران د مانه په نشه کې کیسې نه وباسي، او کاږه بارونه تر منزله رسېدلي دي ټول، اوس په رڼا ورځ څوک له شماره مڼې نه وباسي، او د دیدن تمې دې کړي لنډې د پښتو وطن دی، زمونږ کډې دې له کلي په شپې نه وباسي. ښکلې دې نه ګرځوي زلفې په اوږو راړنګې، لږې کړئ پوی چې را ماران له ودې نه وباسي، او نهامه خدای زده چې زما زړه کې څه لیدلي چې ښکلې کډه له دې ورانې کوڅې نه وباسي. یو بل غزل ده چې ټولو مینو هغه ښکلی پرېښود، خو ما چې نه پرېښود ما کلی پرېښود، او ژوند د مجنون ری هم پرې نه ښودې، خو عشق زړو کې د یاد سلی پرېښود، هغې به خاورې کړې جارو له سرایه، خو زما زړه به یې شیندلی پرېښود، او د پښتنو کوڅې د عشق تربورې های زما لاس به یې څه غلی پرېښود، ما وې نهامه عشق مې هیر نشي چې خپل ورغوی مې سېزلی پرېښود. د آخري کې یو نظم وایم، د شهید ګیلمن ته مې لیکلی، خوب وینم جنت وي په جنت کې ګیلمن، ناست وي د یوه دنیا ښکلاو پر لمن، سترګې او ترې وې زه پوه شوم پرې والله، هلته هم یادېږي ورته خپل شیرین وطن. او هورو ته یې ویل د ډول په ډنګ پښتانه ویښ نه شول، هورو ته یې ویل د ډول په ډنګ پښتانه ویښ نه شول، اوس که مې د خپل تندي په شرنګ پښتانه ویښ نه شول، بس بیا به وي پاتې د مرګي په خوب ویده به وي، و زما پر وس د وروستی زنګ پښتانه ویښ نه شول. ما وپوښت چې څنګه داسې یو دم رانه لاړې، ویې له ګونډو له ژوند مرګ ښه دی په ولاړې، ستاسې جهان داسې دی له ظلمه آباد شوی، هومره دې په سر خیږي چې څومره ورته ژاړې. بیا یې راته ویل وایه زمونږ دیار څنګه و، څنګه و سیند څنګه و، غر څنګه چنار څنګه و، سخ راته یاد شوی دی د کلي د ماښام اذان، هغه منظور ګل هغه د سرې ټوپۍ یار څنګه و. او وی ته روانې او ما نه در سره بیایې، دومره خو به وکړې سلامونه به پرې وایې، راشه او په قبر مې ګېډۍ ګلونه واړوه، زیری د آزاد وطن به سر ته راپرمایې. او خدای به د سختو دوران تیر کړي، وړه نو به مې رالویه شي مینه.